ډاکټر محمد اشرف غني وایي پرته له دې چې د کومې ډلې نوم واخلي، ویلي تر څو چې د واک پر انحصار باندې ټینګار کیږي نو وضعیت به تر دې هم خرابیږي. هغه ټینګار کړی چې هیڅوک افغانان په زور نشي قانع کولی او دې ته اړتیا ده چې ټول یو بل سره وغږیږي او داسې لاره پیدا کړي چې د یو آزاد او سوکاله افغانستان هدف ته پرې ورسیږي. ښاغلي غني خپله غږیزه وینا کې چې د ده پر فیسبوک پاڼه خپره شوي ویلي قدرت د خدمت وسیله ده. څوک چې نورو ته څا کیږدي خپره ورولېږي. افغانان په یووالي له هر ډول ستونزو وتلي، خو کله چې غرور کړی دی او یو بل مو نه دي منلي، نظامونه نسکور شوي دي، که په ځانځاني ډول اقدام وکړو نو خدای مه کړه ټول غرقېږو، خو که په ګډه مخکې لاړ شو نو رڼا ته رسېدلی شو. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ړنګ شوي پوځ یو پخوانی جنرال وایي چې د طالبانو په ضد به جنګ جاري ساتي او هغه یقیني دی چې د طالبانو حکومت به له منځه ولاړ شي. جنرال سمیع صدر چې د پخواني حکومت په وروستۍ ورځ یې د کابل د ساتنې دنده په غاړه درلوده، امریکا ته د خپلې وروستۍ دورې په مهال ویوا ډیوا سره مرکه کې ویل چې د افغانستان سقوط یو پوځي مات نه بلکې یوه سیاسي ماته وه. هغه ویل واشنګټن ته د دې لپاره راغلی یم چې په افغانستان کې د بدلون راوستلو لپاره باید څو ګامونه واخلي او دلته یې 3 هدفونه دي. ښاغلي صدر زیاته کړه زما ولینی هدف دا دی چې د افغانستان په اړه د امریکا د قانون سازانو سره وګورم. دویم هدف دا دی چې د هغو پخوانیو افغان عسکرو سره وګورم کوم چې دلته راغلي دي، په خصوصا زما ملګري ډېر وخت وشو چې هغوی مې لیدلي نه وو. او دریم هدف دا دی چې افغانستان کې د طالبانو د ظلمونو په اړه د امریکا حکومت له چارواکو سره خبرې وکړم. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا زموږ دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې د الله په امان.